أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اوس شروع کو د سورة الفاتحه په ترجمه مختصر تفسیر باندې. اعوذ پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله په برکت یا په مدد د نوم د الله الرحمن چې خاوند د عامو مهربانو دی، الرحیم خاوند د خاصو مهربانو دی. شروع کوم زه. الحمدلله دا د دې صورت دعوه ده. الحمدلله معنی ده د خدایتوب ټول صفتونه لله خاص الله لره دي. د اولوهیت ټول صفتونه لله ثابت دي یا لازم دي واجب دي د الله لپاره. الحمدلله اسانه معنی څه شوه؟ صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. بعض خلک دا معنی کوي ټول ثنا صفت الله لره دي، ټول صفتونه الله لره دي. نو دې معنی کې یو اشکال دا راځي چې اصل کې صفات چې کوم دي نو دا درې قسمه دي. یو قسم صفات دا سلبیه دي او دا هغه صفات دي چې هغه مخلوق سره خاص دي او الله لپاره دا ثابتول ظلم، کفر او شرک دی. ایت صفات سلبیه وي او دا الله پاک نه سلب دي. لکه مخلوق بچی پیدا کی، خوراک کی، آرام کی، وده کیږي، ستړي کیږي، یریږي او الله پاک د دې صفتونو نه پاک دی. دا د الله پاک نه سلب دي. نو دې ته صفات سلبیه وي چې الله د دې نه پاک دی. دویم قسم هغه صفات چې هغې ته صفات کمالیه وي، صفات د الوهیت د خدایتوب، هغه الله سره خاص دي او مخلوق د پاره د هغې ثابتول ظلم او شرک دی. لکه الله پاک خالق دی، مالک دی، احد دی، عالم غیب دی، صمد دی وغیره. دا صفتونه الله سره خاص دي، د صفات کمالیه وي او دا د مخلوق د پاره ثابتول ډېر لوی ګناه دی. دریم قسم هغه صفات دي چې د خالق او مخلوق په منځ کې مشترک دي، خو د خالق د پاره په یو طریقه او د مخلوق د پاره په بله طریقه. لکه علم دا دواړو د پاره راځي. الله معلم دی او مخلوق کې معلمان شته، خو فرق پکې دا دی چې د الله علم لا محدود او مافوق الاسباب دی. د الله د علم څه سر نه دی معلوم او نه الله ته په علم کې د اسبابو ضرورت شته. او د مخلوق علم هغه محدود دی او بل هغه تحت الاسبابي. لکه یو بنده د بل بنده نزده کی، بل د بل نزده کی، شاګرد د استاد نه په دې طریقه باندې. او الله پاک ته د دغې ضرورت نشته. نو د دې وجې نه صفات درې قسمه شو. یو قسم سلبیه شو، دویم قسم کمالیه شو، دریم قسم مشترک دی خو الله لپاره په یو شان یو طریقه، مخلوق د پاره په بل. نو د الحمد نه مونږ دلته مراد سالو صفتونه د خدایتوب، صفتونه د الوهیت، هغه الله سره خاص دي. اګوره یو حمدي او بل لفظ مدح دی او دریم لفظ شکر دی. دې درې واړو کې څه فرق دی؟ مدح چې نو دا په صفات اختیاریه غیر اختیاریه دواړو کې راځي. لکه ته د چا باره کې وایې چې هغه ډېر سخي دی او بیا دا هم وایې چې هغه ډېر ښایسته دی، د هغه دنګ لوړ وجود دی، د هغه مزیدار ویښته دي. نو ګوره دې کې دا چې ته ووایې چې هغه سخي دی نو دا صفات اختیاري دي، دا د هغه په اختیار کې دي چې سخي کیږي که شوم کیږي. او دا دویم قسم چې و چې هغه دنګ لوړ دی، ښایسته دی، ویښته مزیدار دي، نو دا د هغه په اختیار کې نه دي. دغې ته صفات غیر اختیاري وي.
په مدح کې دواړه راتلی شي. مدح لفظ چې راشي نو دې کې صفات اختیاري غیر اختیاري دواړه راځي. لکه څنګه مثال مونږ پیش کړی چې پلان کې چې دی هغه ډېر سخي دی، ډېر قابل دی او ډېر منځګزاره دی، ډېر پرهیزګاره دی، نو دا د هغه په اختیار کې دی. دغه شان مونږ وایو هغه دنګ لوړ دی، هغه رنګ نه سور سپین دی، هغه تور دی، نو دا غیر اختیاري دي. خو دا دواړه قسمه چې دي دې ته مدح وي، یعنی مدح په صفات اختیاري غیر اختیاري دواړو کې راځي. او دویم قسم شکر دی. نو شکر چې دی نو دا د نعمت په بدله کې راځي. لکه چې ته چا سره خو کې چا له څه تحفه وسې، یو استاد له دې تحفه وړه، یو ملګري له دې وړه، او هغه بیا ستا صفتونه کوي، پلان کې ډېر ښه سړی دی، پلان کې ډېر ښه شاګرد دی، نو دغه صفات چې دي دا دې ته شکر وي، دا د نعمت په مقابله کې. او حمد چې دی نو دا په صفات اختیاریو کې راځي، غیر اختیاري کې نه راځي. صفات اختیاریه چې دي نو هغې کې حمد راځي، نو دا الله سره خاص دی. ځکه موږ وایو الحمدلله صفتونه د خدایتوب د الوهیت الله سره خاص دي، خاص د الله دپاره دي. رب العالمین چې هغه پالونکی دی د مخلوقات. دا دعوه د صورت و الحمدلله. اوس په دې باندې درې دلایل عقلیه، خو دې ته وی دلایل عقلیه باسمائه تعالی و صفاته. دا الله په نومو صفتونو سره هم دلایل نیولی شي. صفتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. ولې؟ په هغې ړومبی دلیل رب العالمین پالونکی دی د مخلوقات. رب معنی سره تربیت کوونکی، پالونکی. یو څیز د ادنا درجې نه روان کی او په مزه مزه د کمال درجې ته ورسی، دې ته وی تربیت، او دا د الله صفت دی. تربیت چونکې دوه قسمو، یو انسان چې دی نو یو د انسان وجود دی او یو د کې روح دی. نو وجود د ځمکې نه پیدا دی او روح د بر نه راغلی دی. نو وجود له د ځمکې نه بندوبست پکار و اسباب، نو خوراک، اوبو وغیره دا مونږ ته د ځمکې نه میلاویږي، دا بندوبست هم الله کړی دی. او روح چونکې د بر راغلی و نو روح ته د بر نه د خوراک ضرورت و، نو الله خپل اسماني کتابونه راولېږل چې هغې کې د روح دپاره خوراک دی. ځکه خو چې یو سړی خوراک ډېر کوي نو روح په هغې نه خوشحالېږي، بلکې چې ډېر زیات وکړي نو سړی وي په دې ړمې بوج دی. او چې د قرآن کریم تلاوت څومره ډېر کوي، ذکر اذکار څومره ډېر کوي، اسلامي کتابونه لولې، حدیثونه لولې، نو هغې باندې سړی خوشحاله کېږي، ځکه دا روح ته خوراک میلاویږي. نو رب دې تربیت کوونکی دی العالمین د مخلوقات. عالمین جمع د عالم نه، او عالم چې دی نو دا څه ته وي؟ د الله نه سوا هر څه چې دي نو هغې ته وي عالمین. او جمع عالمین راوړې ده. جمع عالمین ځکه راوړه چې عالم ګڼو که نه، لکه عالم انس دی، عالم جن دی، عالم ملائکه، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات وغیره. او غالب په دې عالمینو کې بیا درې دي، عالم انس، عالم جن او عالم ملائکه. ځکه دلته عالمین جمع راوړی دی چې د دې قسمونه ډېرو، د دې ټولو تربیت الله پاک کی، نو عالمین په دې وجه باندې جمع راغلی دی. لہذا رب العالمین دا د الله صفت شو، پالونکی دی، تربیت کوونکی دی د مخلوقاتو. دا یو دلیل شو. هغه د خدایتوب صفتونه ځکه هغه سره خاص دي چې هغه کم کار کی نو هغه بل څوک نشي کولی. لکه الحمدو کې جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان صاحب لیکي چې د حمد نه دلته صفت مشهوره چې خالقیت دی، یعنی خالق د هر څه الله دی. نو خالق الله دی، پیدا کوونکی رب العالمین کې
د هغه بل صفت بیان کو چې پیدا کړي صرف نه دي بلکې تربیت ولوم کې. دغه شان مخلوق څنګه چې وجود کې پیدا کېدو کې الله ته محتاج دی، نو دغه شان په خپل تربیت کې هم الله ته محتاج دی. بل څوک داسې شته نه په کائناتو کې چې هغه د مخلوق تربیت وکړي. لہذا الله وحده لا شریک دی، هغه سره بل ملګری یا بل څوک شریک نشته.